الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. طول محترم حاضرين خصوصا محترم لا برادر اخواننا و د کابینې اعضاء علماء کرام او مشرانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټولو څخه لومړی مننه کوم له تاسو څخه چې زموږ سره مو په دې پرتمینه غونډه کې ګډون وکړئ او تر دې ځایه مو زحمت وایستی او راغلاست. الله جل جلاله دې تاسو ته جزای خیر درکړي چې دا غونډه مو په خپل راتګ سره ډېره روښانه او ښایسته کړله. زه د استقلال د بیا اخیستنې د 106 کلیزې مبارکي تاسو ته ټولو مجاهدینو ته د افغانستان مؤمن او مسلمان ملت ته وایم مبارک موسه. الله جل جلاله دې دا استقلال او دا ازادي بیا زموږ او ستاسو څخه نه سلبوي او الله جل جلاله دې دائمه او قائمه ولري. په دې لاره کې چې کومو زموږ ستاسو نیکګانو پلرونو ورونو قرباني ورکړي دي، هغه که د انګریزانو په مقابل کې وي، که د روسانو په مقابل کې وي، که د امریکایانو په مقابل کې وي، الله جل جلاله دې د ټولو قرباني قبول کړي. الله جل جلاله دې شهیدانو ته جنت الفردوس ور نصیب کړي او هر قسم زحمت او تکلیف چې په دې لاره کې ور باندې راغلی وي الله جل جلاله دې ښه بدله ورکړي او الله جل جلاله دې ورڅخه راضي شي. محترمو، لکه څنګه چې مخکې مشرانو تاسو ته خبره وکړل چې یو د استقلال او ازادۍ اخیستل دي او یو د دې استقلال او د دې ازادۍ ساتنه ده. موږ او تاسې درې ځلې په دا یوه پیړۍ کې استقلال یا ازادي اخیستې ده، یا هغه اشغالګر او هغه نیواکګر چې زموږ او ستاسې هېواد ته په زور سره راغلي وه دلته یې هغه د وخت حکومتونه نړولي وه، موږ او تاسې یې په وړاندې درېدلي یو، بیرته مو د استقلال او ازادي ورڅخه اخیستې ده. خو مهم شی دا دی لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وسوه چې د انګریزانو څخه تر استقلال اخیستلو وروسته بیرته ستونزې او مشکلات ایجاد شوي دي، بیا دلته یو اشغال ته زمینه مساعده شوې ده. بیا د روسانو په مقابل کې په کلونو مقابله وسوله، قربانۍ ورکول سولې، بیرته نتیجه هغه راووتل چې موږ او تاسو ولیدل. بیا امریکایان راغلل و افغانستان ته او د افغانستان د پاک او سپېڅلې خاوره اشغال کړه. دریم ځل بیا د دوی په مقابل کې 20 کاله په ډېره میړانه سره مقابله وسوه. داسې یو مقابله چې زما په فکر باندې ساری یې نه لیدل کېږي. امریکا ورسره ناټو او ټول متحدین یې د دنیا په ټولو هغو عصري وسایلو او اسلحو سنبال په خپل ټول توان سره د یو څو مسلمانو او مجاهدو وګړو په
مقابل کې راغله چې په لاس کې یې هیڅ نه درلودل، هغه امکانات چې د اشغال په وړاندې د مجاهدینو په لاس کې وه، هغه د دشمنانو په مقابل کې هیڅ وه. خدا چې د افغانانو سره یو اسلامی غیرت و، د الله جل جلاله په نصرت یې باور و، د الله جل جلاله دین شریعت ته متحد و. الله جل جلاله پس له 20 کاله د بېدریغه قربانیو په نتیجه کې دریم ځل بیا و افغانستان ته استقلال او ازادي وروبخښل چې 4 ورځې مخکې یې موږ تاسې 4مه کلیزه ولمانځله. اوس خبره دا ده چې د بل ځل دپاره باید زمینه و داسې یو حالت ته مساعده نشي او په ډېره کلکه باندې یې مخنیوی وشي. دا مسؤلیت د مشر دی، دا مسؤلیت د کشر دی، دا د علماو هم مسؤلیت دی، دا د عوامو هم مسؤلیت دی، دا د ښځو هم مسؤلیت دی، دا د نارینهو هم مسؤلیت دی، دا د تجارانو هم مسؤلیت دی، دا د دکاندارانو هم مسؤلیت دی، دا د مزدورکارانو هم مسؤلیت دی. د هر فرد د افغانستان د دې استقلال په ساتنه کې خپل د وس په اندازه باندې هڅه او کوشش کول مسؤلیت دی. عمده شان چې په تیر کې موږ تاسې باید سبق ورڅخه واخلو او موږ تاسې د ناکامیو سره مخامخ کړي یو او د دشمن د دسیسو یې ښکار کړي یو، هغه دا دی چې موږ او تاسې یې پر سمتونو د ویشلو تبلیغ راته کاوه او بعضې افراد یې زموږ ستاسې په منځ کې راپورته کړل چې زموږ ستاسې د منځه څخه راپورته سوي د دوی ګوډاګیان وه او ځانونه یې افغانان او مسلمانان بلل. د دې تفریقې د اچونې دپاره یې پرېمانه کوششونه وکړل، د سمت په نامه، د ژبې په نامه، د قوم په نامه، د مدرسې او د مکتب په نامه، په مختلفو طریقو باندې زموږ ستاسې د وحدت د پاشلو دپاره هڅه او کوشش روانو چې تر ډېره حده دا هڅه او کوشش د دوی بریالی هم نتیجه د دوی په ګټه تمامه سوې. اوس اقلا دا دریم ځل خو موږ تاسې باید درس واخلو. د هر هغه چا چې هغه د تفریقې خپرولو هڅه کوي، هغه په یوه او بل نامه باندې د افغانستان د دې ولس د حکومت او ولس ترمنځ، د ولس او ولس په منځ کې د یو بل په منځ کې د بې اعتمادۍ ایجادولو او د دې وحدت او اتفاق د خرابولو دپاره هڅه کوي. باید دغسې خلک وپېژندل شي. د دوی د دسیسو دپاره باید هوښیار واوسیږو او هیڅکله دغسې اشخاصو ته چې د پردیو په اشاره باندې زموږ ستاسې د نظام، زموږ ستاسې د وطن او زموږ ستاسې د لاسته راوړنو په مقابل کې د هغوی د ناکامه کولو دپاره هڅې کوي، په هیڅ صورت باید اجازه ورنکړو. هر افغان، هر مسلمان باید ورور وبولو، هغه که د افغانستان د هر کنج، د هرې درې، د هرې هوارې، د هرې ژبې، د هر سمت وي. دلته باید اسلامیت مطرح وي، دلته باید افغانیت مطرح وي. د دې څخه را دې خواته باید بل تبعیض او بل نوم وجود ونه لري. بیا موږ او تاسې توانېدلی سو چې د بهرنیو دشمنانو یا د بعضو داخلي احمقانو د دسیسو څخه ځانونه وساتو او هغه دسیسې چې مخکې یې ښکار سوي یو د یو ځل بیا دپاره یې ښکار نه سو. محترمو هیوادوالو، موږ په ډېر زیار سره ډېر زیات کوشش کوو چې ستاسو په خدمت کې ستاسو د
مال سر او عزت د ساتنې په خاطر د دې هیواد د ارضي تمامیت او د سرحداتو ساتنې په موخه پیاوړی او مسلکي اردو ولرو. په دې لار کې ورو خو محکم او مستحکم قدمونه اخلو. په 4 کاله کې مو الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. اوسنۍ اردو دا ستاسو خادمان، دا ستاسو د سر مال او ستاسو د ناموس ساتونکي دي. دا ستاسو بچي دي، دا ستاسو ورونه دي. تر شا یې ودرېږئ او په کامله معنا یې په هر رنګه شرایطو کې ملاتړ وکړئ. ان شاء الله چې دوی به دا دعوه چې کړې ده چې دوی به د دې هیواد ساتنه کوي، دوی به د دې نظام ساتنه کوي، دوی به ستاسو ساتنه کوي. په دې وعده کې به دوی ستاسو په ملاتړ باندې د الله جل جلاله په نصرت باندې کامیابه کیږي او په دې لاره کې به ثابت قدم پاتې کیږي. داسې یو اردو روزل سوې او روزنه یې روانه ده چې هغه هیواد ته ژمنه ده، اسلام او دین ته ژمنه ده او د پردیو د افکارو څخه آزاده ده. نه په مادي لحاظ او نه په فکري لحاظ د چا تر اشغال لاندې ده. خپل افغاني استادان، علماء کرام او شخصیتونه ورته روزنه ورکوي. په افغاني او ملي فکر، په یو اسلامي فکر باندې روزل کیږي. دوی به ان شاء الله تعالی تل ستاسو په خدمت کې وي او ستاسو څخه مو جدي غوښتنه ده چې تاسو د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ. هغه که پولیس دي، که استخبارات دي، که اردو ده، ټول ستاسو بچان دي، ستاسو د منځ څخه راټوکېدلي دي، ستاسو خادمان دي او ستاسو ساتونکي دي. ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې افغانستان په هیڅ صورت موږ د خپل ټول توان په کارولو سره نه پرېږدو چې پخوانیو تاریکیو ته ورستون سي. په پوره قوت به هڅه کوو چې د افغانستان وګړي دا استقلال او دا لاسته راوړنې وساتو. نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله غواړو او نه یې کوو، نه مو دا پالیسي ده او نه بل چاته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د سیمې هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، د نړۍ لویو قدرتونو ته ټولو ته دا پیغام ورکوو او په زغرده وایو چې د افغانستان په حق کې که د چا سره بده اراده وي تر هغه ارادې تیر سي. افغانستان ستاسو په حق کې بده اراده نه لري. د ټولو سره د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حسنه روابط غواړي. د ټولو سره ښه راشه درشه غواړي، ښه تجارت غواړي او ښه ډیپلوماټیکي او سیاسي اړیکې غواړي. نور باید افغانستان د لویو قدرتونو د جګړو ډګر ونه ګرځېږي لکه په تیر کې چې ګرځېدلی و. زموږ سیاست د ټولو سره ښه او حسنه روابط ساتل، ټولو ته د خپلو ملي او اسلامي منافعو په چوکاټ کې ور وړاندې کېدل دي. نه دي روسان او چینایان دا فکر کوي چې افغانستان به د امریکا په اشاره زموږ په خلاف یو څه وکړي او یا به دا خاوره زموږ په مقابل کې یا زموږ په زیان باندې استعمال سي. نه دي روس او چین دا فکر کوي چې دلته به امریکایان د دې خاورې څخه استفاده کوي. نه دي امریکایان دا فکر کوي
چې روسان او چینایان به افغانستان ته راځي او دا خاوره به زموږ په ضرر باندې استعمالوي. راسئ تجارت وکړي، یو د بل سره مقابله د بندونو په جوړولو کې وکړي، یو د بل سره مقابله د سړکونو په جوړولو کې وکړي، یو د بل سره مقابله پانګونه کې وکړي، د فابریکو په جوړولو کې، د برق په جوړولو کې وکړي. ښه راغلاست درته وایو. ګاونډیو هیوادونو ته وایو چې د هیڅ کوم ګاونډي هیواد په مقابل کې موږ بده اراده نه لرو. د هیڅ چا د امنیت د خرابولو او د هیڅ چا د ملت د وژلو اراده موږ نه لرو. هیڅوک دا باید ونه انګیري چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ د کمزوري کولو هڅه کوي. د دوی څخه هم دا غواړو چې په کامل احترام د افغانستان ولس ته، د افغانستان خاورې ته، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د خپل یو مخالف په نظر نه، د یو دوست په نظر، د یو ښه ګاونډي په نظر وګوري. او که د چا سره داسې یو فکر ورسره وي چې زما ګټه د افغانستان په کمزوري کولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د سړک په ورانولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د پل او پلچک په نړولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د وګړو په اختلاف کې ده، زما ګټه د اوسني نظام او حکومت په کمزوري کولو کې ده، دا فکر او دا سوچ غلط دی. یو ځل بیا باید پر دې باندې فکر وکړي، تر څو چې په فکر کې په مغزو کې دا مسئله شنه وي چې افغانستان کمزوري افغانستان زما په ګټه دی، ضعیف او نړېدلی او کړېدلی افغانستان زما په ګټه دی، تر هغو پورې دوی د افغانستان سره تعلقات نشي ښه کولی. خپل فکر باید ترمیم کړي، خپل پالیسي باید تغییر کړي، په قوي مضبوط او سوکاله افغانستان کې باید خپل ګټې وګوري، نه په کمزوري او ضعیف افغانستان کې. موږ په هیڅ صورت د دغسې افکارو تطبیق ته د لوی الله جل جلاله په نصرت سره اجازه نه ورکړو. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په دې وعده او په دې ژمنه کې ثابت قدم پاتې شو، او الله جل جلاله دې په دې کې زموږ خاص نصرت وکړي. زه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان د خاورې ارضي تمامیت او سرحداتو، د افغانستان د وګړو، د ښارونو، کلیو او بانډو امنیت په ښه مېړانه او په ښه صداقت سره ساتلی دي. الله جل جلاله دې دوی دا جهاد فی سبیل الله، الله جل جلاله دې دوی دا خدمتونه او ستړیاوې او خولې او هر راز شرایطو کې دا خدمت په خپل عالی دربار کې قبول کړي. موږ په تاسو باندې ویاړو، موږ په تاسو باندې فخر کوو، تاسو زموږ د سر تاجونه یاست. موږ به همیشه ان شاء الله ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو د ستونزو او مشکلاتو په حل کې به شپه او ورځ پر ځان یې وکوو او هڅه او کوشش به کوو چې ستاسو ټولو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړو او تاسو په داسې شکل باندې وروزو، په داسې شکل مو تربیه کو، په داسې شکل مو رهبري کو چې هم په دنیا کې کامیاب سي، هم په آخرت کې کامیاب سي، هم و دې ملت ته سرلوړي سي، او هم په تاریخي لحاظ یو تاریخ جوړ کړي. الله جل جلاله مو سرلوړي، کامیاب او سوکاله ولره. یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دې 106مې چې د استقلال د بیا اخیستنې ورځ د مبارکي وایم. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته مبارک کړي، او الله جل جلاله دې موږ او تاسو او ټول ملت نور د ناخوالو او مشکلاتو، ستونزو او تفریقو څخه په خپل لوی فضل سره وساتي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته وحدت او اتفاق راکړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو باندې خپل خاص رحم او خپل خاص فضل وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.